वो नवाए दिल बरी हो या अदाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। चाहता अबू बकर सदीक द सदाकत खबर के, द हज़रत उमर द अदालत खबर के, द हज़रत उस्मान द सखावत खबर के, द हज़रत अली द शुजाअत खबर के, द बिलाल हबशी द इश्क व जुनून खबर के। द ज़मन सहाल दे, द ज़मन मुआशरा दा, द ज़मन बाजार दे, द ज़मन गावंडी दे, द ज़मन इंसानियत दे, द ज़मन सजदी दी, द ज़मन इबादत दे, द ज़मन बंदगी दा, द गफलतुन सैलाब बमंद जहन्नम कंदु तो गुरसई। नु ډېر ښکلی حاجي صاحب و کډې وړله، ټکټر او ټرالۍ ودرولي دي صاحب، سامانونه ورخیجی لګیا دی، سترګو کې اوښکې دي او په دې چهره باندې داسې خفګان پروت دی. ما وی حاجي صاحب چېرته روان یې، ولې دومره غمجن یې؟ اچانک دې کډه اوچته کړه، تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړی، دلته خو ستا د بچو سبقونه دي، ستا رشته دارۍ دي، ستا خپل خپلوان دي، سترګو کې اوښکې راغلي که نه؟ ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم، یریږم چې څه نقصان راته ونه رسوي. کور کې مې پیغلې لوریانې دي، عزت ته مې لاس وانهچي. بله ورځ یو سړی په موټر سایکل باندې روان و، ښځه م ورسره وه، بچي م ورسره و، غریب سړی دی ځکه یې په موټر سایکل باندې ښځه ځان پسې کېنولې، واړه ماشومان، ډېر تکلیف دی که نه؟ لاره کې پې غله راوتي دي، روپۍ م ترې اخیستې دي، گاڑی هم تی اغسطی دی، والی دی، ټکولی دی. دومره حده پورې خو خبره ټیک ده، ښه دې وکړل، د دې بدلی به الله تا ته هلته درکوي که نه؟ خو صرف دې بعضې خبرو ته ودرېږو دلته په دې ممبر باندې. زه هغې خبرو له د الفاظو شکل نشم ورکولی، تاسو ته پته ده. واورئ، زړه مضبوط کوي، ښه واورئ. ارسی دی واغستل ټیک ده، موټر سایکل دی واغستل ټیک ده، ښه د هغې ماشومانو بچو په وړاندې، د هغې خاوند په وړاندې، د اسلحې په زور باندې د هغې زنانه عزت ته لاس واچوه. هلمند پورې عالم کفر خان دي، دوی د وړې ماشومې عزت لوټ کی به مړه کی. موږ پورې خان دي، دوی د کولر په ګیلاس کې وایي زنځیر اچولی دی، د 10 روپو زنځیر دوی پټوي. موږ پورې خان دي، وایي جومات کې یو بل نه چپړې پټوي. مقصد ابوبکر صدیق صداقت دی، مقصد حضرت عمر عدالت دی، مقصد حضرت عثمان سخاوت دے، مقصد حضرت علی شجاعت دے، مقصد محمد بن قاسم دے، مقصد سلطان صلاح الدین دے، مقصد عطا اللہ شاہ بخاری دے، مقصد قاسم نانوتوی حسین احمدی مدنی دے، مقصد علماء دیوبند والولدہ جذبہ دا، مقصد صحابہ زہد دے، دشپی چڑاگانے دے، مقصد قرآن دے، بخاری ترمذی ابن ماجہ سنن ابی داود نسائی دے. بیام زد غیرو پا نقشی قدم باندې روان یم کنا. ما ته ګورئ، تقریر مې درته نه دی کړی، زه په تقریر نه پوهېږم، تاسو ته به اندازه کېږي زما دا مرۍ مکمل ناسته ده، وخت هم را سره وفا نه کوي. ما ته چې ملګرو کوم ټیم را کړی و هغه ټیم ما ختم کوم. خلاصه زما د خبرو ده، ګرمي ده، تاسو هم تنګ شوي یئ. الله درته ښکلي علما در کړي دي، دوی سره مینه وکړئ، الله به در سره مینه وکړي. وګوره د دې علماو فکر ته الله وجود ورکړه. وګوره نن د دوی په وجه باندې ستاسو په دې جومات کې څنګه ماحول جوړ دی. دا ګرمي دا خو نقل دی، دا ګرمي دا خو نقل دی. الله دې موږ د حقیقي ګرمۍ نه په خپل حفظ و امان کې وساتي.